د غصب د مخنیوي تخنیکي هیئت غونډه ترسره شوه. د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد تخنیکي هیئت غونډه ترسره شوه. یا د غونډه چې د کندهار ولایت په کرنې ریاست کې جوړه شوې وه، چې مشري د همدې ریاست رئیس مولوي فضل الباري فضلي کوله، او د یا تخنیکي هیئت اعضاوې هر یو د حج اوقافو رئیس شیخ مولوي البصیر فایز، سرحداتو رئیس ملا الباري اخوند، عدلیې رئیس شیخ مولوي فضل الحق شاکر، کور او ښار جوړولو رئیس مولوي عبدالمتین سعید، کندهار ښاروالي مرستیال مفتي قدرت الله وصال، امنیه قومندانۍ نماینده حاجي بخت، قضایي امارات مدیر همایون حمدد او د استخباراتو نماینده ګډون کړی وو. د غونډې په پیل کې د کرنې رئیس مولوي فضلي ټولو تخنیکي هیئت راغلو مسؤلینو ته ښه راغلاست ووایه او د تیرو غونډو اجنډاوو ته لنډه کتنه وکړل. تر کتنې وروسته د نن ورځې د اجنډا د موضوعاتو سره سم پر لاندې ټکو باندې بحث وکړ. لومړی د تیرې غونډې د هیئتانو څخه د هیاتي غوښتنه وکړل او په راټولو سوو نظرونو باندې خبرې وکړې. دویم، په ژړۍ ولسوالۍ کې د پاشمول په سیمه کې چې کوم چمن و اوس د ځینو اشخاص لخوا غصب شوی دی. دریم، د مهاجرینو اړوند شهرک چې مرکزي کمیسیون یې په اړه مکتوب راستولی دی. څلورم، د مالیې وزارت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د پروژې اړوند بحث. پنځم، د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په شوراندام صنعتي پارک په ساحه کې 650 جریبه ځمکه ادعا لري چې غصب شوې ده. شپږم، د قانون ریاست غواړي چې په دامان ولسوالۍ کې پر 2 جریبه ځمکه باندې د ترازو جوړولو پروژه پیل کړي. اووم، د عارض حاجي ابراهیم د ځمکې لپاره باید نوی هیئت وټاکل شي. د یادول ده چې په پورته ذکر شویو موضوعاتو باندې بحث او ځینې نور موارد ته د تخنیکي هیئت ځینې غړي د هیئاتي لپاره وټاکل شول، ترڅو په راتلونکي مجلس د اړوند موضوع مکمل معلومات راټول کړي. د غونډې نور ګډونوالو هم خپل نظرونه شریک کړل.